السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن به خبرې کوو د سرسایې باره کې، صدقې فطر باره کې، چې صدقې فطر سرسایه څومره ده او په دغه کې چې کوم دي په اجناسو کې په فصل کې به څومره ورکوي، په چا باندې سرسایه واجب ده، چاله به سرسایه ورکې، کم وخت کې به سرسایه ورکې، بهر ملکونو کې چې کوم زموږ مسافرونه دي هغوی به سرسایه څنګه ورکوي او چاله به یې ورکوي. انشاءالله نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا ټوله خبره کوم. او دې کې یو خبره بل هم ده، که چا اوس بعضې کسان دي چې هغوی موږ روژې نه دي نیولي، نو د هغوی به صدقې فطر سرسایه ورکوي که نه به ورکوي. نو دې ویډیو کې زه تاسو ته دا ټول تفصیل بیانوم. حضور کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک د هغې مفهوم دی چې حضور اسلام فرمایي چې څوک چې سرسایه ورنه کړي نو د هغې روجې چې کوم دي دا د ځمکې او د اسمان په منځ کې ځوړندې وي تر هغې پورې چې څو پورې دې سرسایه ورکړل نه چې سرسایه ورکړي نو دا روجې به راوخیږي. اوس به چاله سرسایه په چا باندې واجب ده، څوک به سرسایه ورکوي؟ هر هغه آزاد مسلمان باندې سرسایه واجب ده چې څوک مالک نصاب وي. مالک نصاب د سرسایه اوس نصاب څه شی دی چې د کس سره 2.5 تولې سونا یا 2.50 52 تولې چاندي وي، یا دومره د مال تجارت د کاروبار دکان دومره ورسره وي چې د هغې قیمت دې ته رسیږي، یا ورسره د ضرورت نه دومره زیات سامان وي چې د هغې پیسې چې کومې دي پیسو ته یې واړی نو هغه 52 تولې چاندي یا 7.5 تولې سونا، 1.5 تولې سره زر او 2.50 تولې سپین زر ته دې قیمت رسیږي. نو د هغه باندې صدقې فطر سرسایه واجب ده چې دا بل چاله دا صدقې فطر ورکړي. زموږ په کورونو کې اکثر سامانونه ډېر زیات پراته وي، زموږ دوکان بعضې خلک وایي موږ سره خو 1.5 تولې سونا نشته. 1.5 تولې سونا چې ده دا ضروري نه ده سړی به سونا نالي او هغه به ټول عمر نالي خو هغه به کروړپتي نو هغه سونا هغه به سرسایه نه ورکوي. نه، د ده سره دوکان به وي، د ده به کور وي، د ده په کور کې دومره سامانونه وي، ګاډی به یې ورسه زیاتي، نور ډېر دفتر به وي، نو یو ځای کې به یې کور په کري ورکړی ډېر لکه چا چې پیسو ته واړی نو خو داسې وي چې بیا د 50 تولې سونو نه هم د سرو زرو نه هم د هغې قیمت زیات رسي، نو د باندې سرسایه واجب ده، دا به ورکوي. اوس بس سرسایه مونږ چاله ورکولی شو، سرسایه چاله به مونږ ورکوو؟ هغه کسانو له سرسایه مونږ ورکولی شو چا باندې زکات واجب دی، چې چاله مونږ زکات ورکولی شو هغه له به لکه مسکینانو د فقیرانو شی دی. اوس سرسایه بهتره وخت چې کوم دی د هغې کم یو دی چې کوم وخت کې به مونږ سرسایه ورکوو؟ نو د هغې بهتره وخت دا دی چې د اختر د مانځه نه مخکې ادا شي، مخکې ادا شي، لکه سړی عیدګاه له یا د اختر لمونځ له ځي او د هغې نه مخکې چاله ورکړي، خو د هغې نه اوس هم سرسایه ورکولی شي، په دې روژه کې د روژې نه مخکې هم ورکولی شي. او بهتره خبر دا دی چې په روژه کې ورکړي نو کوم خلک چې محتاج وي د هغوی جامو ته ضرورت وي او یا بچو دپاره جامې، پیزار یا خوراک، نو چې زموږ د سره د اختر په خوشحالو کې بیا ځان شریک کړي. د اختر په ورځ بیا دوکانونه بند وي او نه چا سره دومره دغه وي، نه هغه ورکولو والا سره ډېر دومره ټایم وي چې هغه یې ورله ورسوي او نه هغه اخیستو والا چې چاله یې ورکړي نو هغه څه بیا دومره ټایم وي د اختر په ورځ به هغه څه کوي. بهتره خبر دا ده چې لاول په خپلو رشته دارانو کې چې کوم ستاسو نږدې رشته داران دي، ورور دې دی غریب دی، خور دې ده غریبه ده، تره زامن دې دي، ترور زامن دې دي، نو هغوی له سرسایه ورکوي. نو دا چې کوم دی بهتره خبره دا ده چې څومره مخکې ادا شي. او اوس دې کې یو بل سوال دی، بعضې خلک وایي موږ روژې نه دي نیولي، چې روژه چې کومه ده یې بیمارو یا په مسافرو او یا چې کوم دی خزن آمدنې دا روژې خوړلي دي، نو آیا په دوی باندې هم دا سرسایه شته دی؟ نو صدقې فطر دپاره چې کوم دی سرسایه دپاره روژې نیول شرط نه دي، د هغې دپاره شرط څه شی دی؟ مسلمان کېدل دي،
دا سړی به مسلمان وي او که د اوس روجې نیولي او که نه نیولي نو دا به سرسایه ورکوي. نو اوس د سرسایي چې کوم دی شرعي مقدار څومره دی؟ شرعي مقدار د اهل سنت والجماعت مطابق سرسایه خلک د غنمو په حساب هم ورکولی شي. دا اوس چې کومه خبره کوم دا ډېره ضروري ده، دا ټول واورئ. د غنمو په مقدار هم دا کجورو په حساب ده، د کشمش او د کشمش چې دا وس کې دي د دې په حساب ده او د وربشو په حساب ده. زمونږ د خلکو ډېر یو آسان چلی زده کړی دی، نو که هغه کروڑپتی دی که هغه اربپتی دی نو به د پوړو کې وله ضرب ورکوي. پوړو کې ضرب نشته دی. الله چې په تا باندې څومره احسان کړی دی او تعالی الله رب عزت څومره مال در کړی دی دا خپل حیثیت مطابق سرسایه به ورکوي. نو دا غنم چې دي دا د نارمل خلکو دپاره دي چې د هغوی بس خپل ګزر بسرې کېږي او به داسې میډل کلاس خلک دي یا لوور کلاس خلک دي. نو غنم چې دی دا یوه نیمه پیمانه ده چې دې نه جوړېږي څه کم 2 کیلو. نو سکال 240 روپۍ د یو کس سرسایه ده چې په کور کې ستا څومره کسان دي نو هغه د غنمو په حساب. دا د غریبو خلکو دپاره ده چې کم خلک ډېر کم مالداره وي، مالدار نه وي بس وخت تېرېږي. د کجورو په حساب چې دی نو هغه تقریبا یو سوع ده، یو سوع تقریبا 3 کیلو جوړېږي. دا جوړېږي تقریبا 4 کیلو. نو 3 کیلو 840 ګرام دا جوړېږي. نو تقریبا 4 کیلو احتیاطاً واچوه. دا پر کس د یو سړي په سر باندې 400 الله رب العزت در باندې احسان کړی دی، مال یې در کړی دی، نو ته به 2400 روپۍ حساب ورکوې. که چېرته نور هم در باندې الله رحم کړی او نور هم مالدار یې، موږ دلته خلک پیژنو او هر سړی خپل ځان هم پیژني، کروڑپتی به نو هم به د غنمو په دغه ځای کې بس بیا چې کوم دی بچت کوي. خو الله رب العزت هر څه خبر دی. نو بیا که عجوه کجور باره کې ورکوي نو عجوه کجور چې دی عجوه کجوره چې کومه ده 19,000 روپۍ د یو کس دا سرسایه راځي. د وسکو په حساب باندې هغه هم 3 کیلو او 840 ګرام راځي، یعنی 4 کیلو د یو کس په سر باندې 6,000 روپۍ. او د وربشو چې کوم دی هم یو پیمانه دی چې هغه هم 4 کیلو دی، 200 روپۍ باندې نن سبا 4 کیلو وربشه ملاویږي. نو دا د هغه کسانو دپاره دي چې دا کم 240 دي، دا د نارمل خلکو دپاره دي. نور چې کوم مالداره خلک دي نو هغه به په دې کې ضرب نه ورکوي، ځکه چې الله رب العزت زموږ خالق او مالک دی، هغې له به د دوکې کوشش نه کوئ. دا تاسو ځان خپل دوکه کوئ. 19,000 روپۍ کس ورکوي، کروڑونه الله درکړي دي، اربونه روپۍ الله درکړي دي. 2400 روپۍ دا چې مثال په کور کې 10 کسانی او 19,000 که ورله ضرب ورکړي دین تقریبا 2,40,000 خواوشا 2,30,000 روپۍ جوړېږي. دا که ته یو چا غریب له ورکړي نو د هغه به پې که بیماري علاج به پې وکړي، که نه روزګار به پې ځان روان کړي. ښه دلته اوس یو سوال بل دی چې بهر ملکونو کې کم خلک دي، مسافر دي، انګلینډ کې دي، امریکا کې دي، سعودي عرب کې دي، دوی به څه چل کوي؟ که چېرته دوی دپاره دلته خلک سرسایه ادا کړي دا به کېږي او که نه به کېږي. نو دا هم زموږ د پښتنو یو ډېر اسان چل یې زده کړی دی. نو دلته هلته نه د کال 50 لکه روپۍ رالیږي او دلته ولې 240 روپۍ سرسایه ورکړي. بس وایي زه خبره ختمه شوه. دا یو خبر زما واورئ، هغه سړی به چې په کوم ځای کې اوسېږي د هغه ځای مطابق او د خپل حیثیت مطابق به هغه سرسایه ورکوي. چې هلته که د ده حیثیت د غنم ورکولو دا غریب و، صحیح ده، بعضې وخت خلک بار ملکونو ته هم لاړ شو، خو هلته بیا مجبورۍ وخت تېروي او د دیاړیماري کوي او دومره غټ کاروبار یا دومره غټ بچت یې نه وي. نو هغه به چې هلته وګوري چې هلته 1.5 کیلو غنم په 100 روپۍ دي، نو هغه به هلته دې ورکړي، که هغه هلته یې کور کې درینګ وکړي ورته چې دومره یې، که د ده وس د کجوري نو هلته به د 4 کیلو کجورو حساب ورکړي. دغه رنګې د هغه ملک مطابق به هغه پیسې به پاکستان ته راولېږي او دلته به دوی ادا کړي. نو دا چې کوم دی دلته که چېرته د هغه 240 په حساب باندې 240 روپو باره کې څوک چې هغه خبر هم نه دی او زه بس موږ به ستا سرسایه ورکړو چې خرچه در باندې ډېر رانشي او منځ کې هغه د 19,000 روپو حقداري د میاشتې 2 لکه او 3 لکه روپۍ رالیږي او په کال کې د خپل په سر باندې هغه 19,000 روپۍ نشي ورکولی. نو دلته ولې د کور خلک دې چلوږي 240 روپۍ 240 روپۍ راولېږي او ملا صاحب له یې ورکړي یا چېرته غریب له خور خوري له تربور له یې ورکړي، نو دا سرسایه به نه کېږي. هغه سړی به سرسایه د خپل د هغه ملک مطابق او د خپل حیثیت مطابق کوي. انشاءالله چې تاسو به نننۍ ویډیو باندې پوه شوي
ان شاء الله بل ویډیو پورې تاسو اجازه غواړم. د الله په امان.